نو راغلي وو داسې لچي طرف یې روان وو دا مې وکتو کاس ویلوس دا ډېر تاریخي ځای دی نو دا ډېر پخوانی کاڼی او ساره سایډ کې د ونه غوندې دی نو جناب داسې کې خلک دا کپړې وپړې هم کړي کړي تاسو به آیا د څه دپاره کړي کړي نو جناب داسې کې دا کاڼی تاسو کتلی شئ دې کې دا سروی غوندې دی قدرتي په توګه غوندې دا مخکې بانو به خلکو دې ته به ډېر وری وری نه خلک راتلو دي کاڼي کې به حال ماشومان وبستو بیا دا کلیوال حال فیصله وکړه څه دا خو ګناه دی جناب او کاچو در څه وینا وکړي کاڼي مړي داسې فضوله بس خبرې جناب دا مو لیوني سپینلي دي ګاډو نن ټوپونه وایي خدای نه وډر شي کېنئ جناب آخر کار ورسېدو دا ځوانان هم دي راسره تاسو به یې داسې کې څه کوئ نو جناب داسې کې ځکه رالو د هغه مخامخ غاټ کاڼی تاسو کتلی شئ سلامونه نیکیلي احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید نه ټول پې خشاش بشاش جناب تاسو به یې داسې هېرې هېرګۍ څه کوئ نو جناب نن راغلي یو د غاټ په تیږه کتلی شئ یو کاڼی دی او ډېر پخوانی کاڼی او ساره سایډ کې د ونه غوندې دی نو جناب داسې کې خلک دا کپړې وپړې هم کړي کړي تاسو به آیا د څه دپاره کړي کړي نو جناب داسې کې دا کاڼی تاسو کتلی شئ دې کې دا سروی غوندې دی قدرتي په توګه غوندې دا مخکې بانو به خلکو دې ته به ډېر وری وری نه خلک راتلو دي کاڼي کې به حال ماشومان وبستو بیا دا کلیوال حال فیصله وکړه څه دا خو ګناه دی اسلحې سره ماتې کو نو جناب ډېر پخوانی کاڼی ډېر هارډ په توګه باندې ډېر او پخوانی دی نو دا د ارملک سره یو کاڼی دی او په ډېر پخوانی تاریخ هم لري وایي خبر څو سوه کال ولري نو جناب دې ته خلک رسي ایر ګیر خواوشا وي لیکن اوس هم او کاڼی چې کوم دی ماتې کړی هغه باوجود خلک رسي نو جناب دا وړوکی غوندې شارټ کلیپ مو هسې او د کاڼي نه نو دې کې خلکو تاسو هم دا وړوکي غوندې څه نه څه معلومات راسره وو د مخامخ کپړې بیا د خلکو به ماشوم چې کوم و د کاڼي منځ کې سورنګ غوندې ونه وبستو بیا به کپړې ونه وبستې نو جناب بیا دې هغه کې پې واچولو نو راغلي وو داسې لچي طرف یې روان وو دا مې وکتو کاس ویلوس دا ډېر تاریخي ځای دی نو دا کاڼی ورکې هم لږ کیپچینګ کوم بیا تاسو ته د معلومات ډېر کو نو جناب او کاچو در څه وینا وکړي کاڼي مړي داسې فضوله بس خبرې او ویډیو مقصد مو هم دا و څه دوی ته راتلن چې کوم دوی څه پیدا نه کوي مخکې زمانې کې پخواني خلکو دوی ته به راتلو